السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، موږ هر ورځ داسې کورنۍ سره مخ کېږو چې هغوی د فقر او غربت آخري کچې ته رسېدلي. نن بیا داسې یو کورنۍ تاسو ته معرفي کوم چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی. نو د دې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. چې دنیا ته زه راغلی یم، هر وخت له غمو سره ملګری یم، هر وخت له غمو سره ملګری. السلام علیکم. څنګه یې نورې ښه یې؟ کورکې ته ښه یې؟ ماشومان به ښه دي؟ شکر دی، مننه. راغلي ستاسو حال موږ ته بل چا راکړی و چې مشکلات ډېر لرئ. ډېرې لرو، خو څه وکړو، والله پېښه ده. دغه شان سړی مې قرضداری شو، له ملک نه دغه شان 14-15 لکه روپۍ قرضداري شو. قرضداري به راته په کوټه ولاړ و، کار به نه کېده، بام په سهار به شو بېګاه به شو. اخر مې بیخي راواخیست داسې حال او بچي مې دې اوس یې دغه شان حال وشو. په پاکستان کې دا ګور مې دا ماته را په غاړه ده. سړی تللی دی، پلستر کوي، کله شیشه ولرغوي، کله یې مله شیشه نشي رالېږلی. او دا کوچي بچي مې دي، دا د سبقونو نه وتي دي. د سړي مور سجوري او ګرېړګۍ ولګوله، ځان نه سینې تکلیف لري، داسې دروند کار نشي کولی. او د قرضداري دي اوس خو دغه شان حال وشو. و دروغ نه وایم، دې کې دا 3000 روپۍ میاشت ورکوو افغانۍ په دې کور کې. له اوس راباندې بیا د 12 میاشتو جمع شوې ده. سهار هم تلېږي، یا به هم ترې وباسو، چې وباسي مې کومه یې کړو که نه، وایي موږ لکه راکړې اوسې. او د هغه دغه شانتې دی، الله ته معلوم دی زموږ حال. نو دومره قرض په څه باندې په تاسو دا راباندې په دې کې واوښتې چې دې سړي دغه شاندار معلم کار کاوه، ایسته لاندې وتې، د لاړې ایسته بیا بیا وګټې ویې ګټلې، هر څه رانه لاړ د منځه. او رالې دلته کېناستې، دغه مشکل هم وشي. اوس زامن د کار کوي؟ اوس زامن نور یو دا یو د دې سړی دی کار دی، دا نور کوچي دي، واړه دي. واړه واړه دا دغه سکول ته ځي، خو نن لاړ شي سهار نه، ولې دلته کور کې مشکلې کاري نشي کولی. یو پسې بل د دې سړي پسې لېږاڼه دی، هغه مې له مخکې نه کوټوالي نه مدرسه کې دی، نو اوس نه مې دی ترې ایستلی. کله څه یو د داخلي مرسته وکړي وري کوي، زه مې پرېږده که نه. موږ هم وایو دنیا خو همدغه شان غر که ده، خو چې اخرت هم پسې لاړ شي که نه. اوس رپوټ یې ماشوم هم را ایستلی، اوس یې څنګه را وباسو. ښه، اوس د کوټې لپاره څه فرش ورش څه نه لرئ؟ ژمی دی، واړه واړه ماشومان دي. نه هېڅ هم نه لري، دا ده چې الله ته تاسو یې وینئ او الله یې ویني. دا کمپیوټري او دا کاټکي دي او دا انډاني. څه اوس شپې لپاره څه لرئ؟ هېڅ هم نه لرو، دا ده چې دا ده نوم دې څه ایستلي او نوم څه رانه ایستلي دي، الله ته معلوم. نه د خوراک څه لرئ کور کې؟ څه ولرو، دغه شی چې دغه جوړې به خرڅوي، او کله د یو نه او کله د بل نه، هغه ځینې څه خوراک نو په هغې د کور ضرورت پوره کېږي؟ هېڅ هم پرې نه پوره کېږي. کور خو ښه ته ضرور معلوم یم، دا خو ډېر شی واړه دي، دا دي دا 2-3 واړه دي، دا 2 جنۍ بار ته ایستلي دي، زما خپل دي دغه شان دي. ولې د خېوټې دی او د کار خو کې داسې نشته دی، لا تنګي او دې سړی دی د قتلی دی. ښه، هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغوی ته څه ویل غواړئ؟ څه هیله مو ده؟ نو چې څه چا موږ نور نه پوهېږو که نه، دغه خلک یې چې څه وس یې راسه کېږي او موږ ښه یو نو اورې څه مرسته راسه شي کولی، نو موږ ډېر مشکل لرو. قدرمنو هېوادوالو، تاسو دغې ملکي خبرې واورېده چې خاوند یې جورابې خرڅوي او قرضدار هم دی. څو روپۍ قرضداره ده؟ 11 لکه. 11 لکه قرضداره ده، په مالونو کې تاوان کړی دی. نو دوی د هغې ځای نه د قرض د لاسه دلته راغلي. دا کوټه یې وګورئ، خپله په دې ژمي کې لوڅه ده، هېڅ هم پکې نشته او ټول واړه واړه ماشومان دي، حتی د شپې د خوراک لپاره څه نه لري. نو جورابې خرڅولو باندې به څوک کور څنګه وچلوي؟ یو زوی دی، د هغې هم کار نه کېږي، ماشومان یې په همدوی پراته دي. د دې مورکې خاوند چې دی هغه هم د سینې تکلیف لري او د دې کور کرایه ورباندې 3000 روپۍ راځي میاشت کې. نو دی د خوراک پیسې نه لري، د کرایې پیسې به د کومه کړي؟ نو هیله کومه هېوادوالو چې له دغې بېوزله کورنۍ سره لاسنیوی وکړي، ځکه چې دوی د ډېر زیات مجبور دي او د ژمي دغه یخې شپې او ورځې په دغه لوڅه کوټه کې تېروي. نو هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي، که چېرې غواړې مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 لیدو څخه مننه.